TV के जो इंटरनेट सार्फिन हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज नेशनल यूथ असम्बली में भी एक बैठक हुई है जिसमें मर्दान भर से और बाकी इजलास से जो है नेशनल असम्बली के मेम्बरान इकट्ठे हुए हैं और इसका मकसद ये था कि जो इलामती कानून साजी हम करते हैं उसमें नौजवानों को जो है मौके फराहम किए जाए और नौजवान खुद से इमेजिन कर सकें कि वो उन्होंने बतौर एक इलामती कायद के मुस्तकबिल में अगर खुदा उनको क़यादत का इमामत का इम्तहान से ले तो कैसे उन्होंने परफॉर्म करना है। तो बेसिकली नेशनल असम्बली एक नर्सरी है, एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है फ्यूचर डिसीजन मेकर्स के लिए कि ये लोग यहाँ से सीख के ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जाएँ, चाहे वो CSS में जाएँ, आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अलावा अगर वो ब्यूरोक्रेसी में जाएँ या वो सफारतकारी में जाएँ, डिप्लोमेसी की दुनिया के किसी भी शोबे में जाएँ तो उनको क़यादत के बुनियादी तसव्वुर से आगाही हो। तो ये बेसिकली लीडरशिप ट्रेनिंग का बहुत एक संगे मील हमने अबूर किया है और मैं नेशनल यूथ असम्बली के जो सूबाई गवर्नर हैं समीउल्लाह महमद साहब, सूबाई कायद जनाब नवीद खान साहब और जो सूबाई जो हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर हैं इस्माइल खान साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी शबाना रोज़ की काविश की है और इंशाल्लाह ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होगा और हम एक नौजवान नवाज मुआशरे के क़याम की समत बढ़ेंगे। اصل کې ما ته د لور سره د او د نېشنل یوث اسمبلی ممبر یم د نېشنل یوث پلیټفارم چې کوم دی دا د نوجوان نسل لپاره یو ډېر ښه پلیټفارم دی په دې کې د هغوی حوصله افزایي او د نوي د روان ژوند د ښه طریقه تېرولو طریقه کار دې ته ښودلی کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر حمید ریز دی. زه د نېشنل یوث اسمبلی کې د یوث منسټر فار اګریکلچر اینډ فارسټري سیکټر کې یم. ضرور ناول زه شکریه ادا کوم تاسو د بیټک ټي وي والا چې د سورال کم نه راکو او نن چې کوم پروګرام وشو دا په مردان ضلع کوسل حال کې او زموږ څومره لوکل ممبرز د مردان او کوم نور ضلعونه راغلي ان شاء الله دا رنګ نور پروګرامونه کیږي او د یوث لپاره ان شاء الله یو واضح پیغام دی چې دا رنګ کله تاسو پازیټیو اکټیویټي کې سره د تاسو ګرومینګ هم کیږي او د علاوه چې کوم تاسو په فیوچر لایف کې چې کوم اسپیکټ تاسو راځي اکټیویټیز راځي تاسو به چې کوم دغه کې یو خپل پلیټفارم ان شاء الله ملاويږي. د دې سیشن د دې یو مقصد سره دا د جمهور د کوم یوث زموږ څومره نوجوانان دا د روان وخت لپاره ګروم کول دا تیارول او دا واپس بیا موږ قومي صوبې سملو ته لګل د دې لپاره د زموږ د نېشنل یوث اسمبلی دا یو کردار دی په دې کې او الحمدلله بلدیاتي الیکشن کې زموږ د نېشنل یوث اسمبلی کوم یوث کونسل سیټ دا د نېشنل یوث اسمبلی کارنامه ده د یوث اسمبلی دا بلدیاتي نظام نن چې کوم زموږ سیشن وشو دا په مردان ډسټریکټ کونسل هال کې وشو دې کې تاسو وګورئ چې کې اوس هم راغلي او MPS هم راغلي او په دې کې زموږ ډېر ښه ایکسپیرینس وشو دې کې موږ لیجسلیشن په مختلف قسمه موږ قرارداد پکې پیش کړل او هغه بیا اپوزیشن ټول نه موږ منظور کړل په دې کې زموږ ډېر ښه ایکسپیرینس وشو نېشنل یوث اسمبلی چې کوم دا به ان شاء الله ټول عمر د ځوانانو ته داسې موقع پرووایډ کړي او ان شاء الله دې نه بقي لیډرز او CSS افیسرز او موږ تاسو ډېر مننه کوو.